السلام علیکم محترمینو، زما خوندو اورونو مشرانو کشرانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او د صحت جامې به مفتن وي. نن یوه بهترینه وظیفه درښیم چې ډیره خوندوره ده او مجربه ده، ډیرو خلکو ازمویلې هم ده او ډیره اسانه وظیفه ده. هر کس یې کولی شي، کې قرآن کریم زده وي کې نه وي زده، کوچنی یې هم کولی شي، مشر یې هم کولی شي، سپین ساری، سپین ژیری، ځوان، کوچنی، زنانه، هر څوک دا وظیفه کولی شي او ډیره خوندوره وظیفه هم ده. د مینې او محبت لپاره بیا خاص کر د ښځې او د خاوند په مابینځ کې مینه او محبت. ګوري دوستانو، کله چې د ښځې او د خاوند تر مابینځ مینه او محبت نه وي، نو بیا د هغو تر مابین زندګي ډیره سخته ګرانه او په مشکل سره تیریږي. بیا د هغو تر مابین بې اتفاقي هم زیاته وي، جنجال هم زیات وي. بیا د قیامت تر ورځې پورې چې څو پورې دوی ژوندیان وي، د دوی ژوند وي، بیا د دوی زندګي نشي سمېدلی. ورځ پر ورځ یې بد سره ایسي، ورځ پر ورځ یې نفرت سره پیدا کېږي، ورځ پر ورځ یې بې اتفاقي نوره زیاتېږي. چې کله د دوی تر مابینځ بې اتفاقي زیاته سوه، د دوی بې اتفاقي، د دوی جنجالونه، د کور جنجال ده، د دوی په مابینځ کې جګړه، د کور جګړه ده، چې ټول کور به بیا په شر او په غضب ورسره اخته وي. چې دغه نن سبا د پښتنو یو معمول ګرځېدلی ده. په پښتنو کې دا نن سبا ډېر زیات عام ده. خو که چیرې د دوی په مابینځ کې مینه او محبت یې، بیا د دوی زندګي هم ډیره خوندوره وي، دوی په خپل مابینځ کې هم ډیر خوشحاله وي، مخته زندګي هم بیا ډیره خوندوره وړلی شي، پر مخه یې بولی شي، او په کور کې بې اتفاقي هم نه وي، جنجال هم نه وي، شر هم نه وي، هیڅ هم نه راځي. که چیرې د دوی په مابینځ کې بې مینه او محبت نو، جنجال به ضرور یې کوو، که مینه او محبت یې و، جنجال نه راځي. نو نن زه دوستانو تاسو ته دا یوه وظیفه ښیم چې دا وظیفه وکړئ، په دې سره عمل وکړئ، انشاءالله دعا به هم راته کوئ. او تاسو سره مابینځ چې څنګه بې اتفاقي وي، اختلافات وي، جګړې وي، شر وي، هغه به ټول له مابینځ څخه د دې وظیفې په برکت سره ولاړ شي. ګورئ دوستانو، ما بار بار په هر ویډیو کې درته ویلي، نن بیا درته وایم چې هره وظیفه چې کوئ، چې هره وظیفه چې د موږ تاسو ته درښیو، هغه تاسو کوئ، اول عقیده غواړي. تاسو به دا عقیده وي، دا یقین به پر الله تعالی وي، زه چې دا وظیفه وکړم، د ما دا مشکل به دا ضرور الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره حل کوي او له منځه څخه به ځي. نو که چیرې ستاسو عقیده نه وي برابره، یقین مې نه وي پر دې وظیفې باندې، که هره وظیفه وي، نو دوستانو اوس لا زه درته وایم، بار بار مې درته ویلي چې ځان بیا مه ستړی کوئ، پالتو هغه وظیفه مه کوئ. نو راځئ دوستانو، هغه وظیفه ښیو چې دا څرنګه وظیفه ده. دوستانو تاسو به داسې وکړئ، قل والله شریفه د هر چا زده ده، که کوچنی ده که غټ ده، قل والله شریفه چې دا موږ په لمانځه کې وایي. د قل والله شریفې اول توري نه دغه قل هو الله احد الله الصمد، د خالي الله الصمد تورې ده. مثلا یار به 15 واره درود شریف ووایاست، اللهم صل لغو وروسته به بیا 240 واره الله الصمد ووایاست. دا داسې دعا ده. مثلا کله چې د ماخستن لمونځ وکئ، پر مسله باندې ناست یاست، هلت یې وکئ، خو بیخي ښه خبره ده. او که چیرې په مسجد کې نه یاست، د نارینه زنانه ښکوري، مثلا کې په کور کې هر ځای کوئ، په مسله باندې ناست یاست، له هغو وروسته دغه توري مثلا چې 15 وارې درود شریف ده، بیا 240 وارې الله الصمد ده، داسې دې ووایئ. په پای کې بیا 15 وارې درود شریف، وروسته پر سجده به پرېوځي، پر سجده به پرېوځي، الله تعالی ته به فریاد وکړي، دعا به وکړي په عاجزۍ سره، یا الله زموږ تر مابینځ مینه او محبت پیدا کړي، یا الله د موږ دوی تر مابینځ داسې مینه او محبت پیدا کړي لکه د نبي علیه السلام او د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها تر مابینځ چې تا محبت پیدا کړی و. یا الله د موږ تر مابینځ داسې محبت پیدا کړي لکه یوسف او زلیخا چې په مینه محبت په مابینځ کې سره درلودی. یا الله زموږ په مابینځ کې داسې محبت پیدا کړي لکه آدم علیه السلام او حوا انا چې درلودی.
مثلا داسې دعا چې ستاسو پر خوله باندې څه راځي هغه دعا به وکړئ د دې محبت لپاره. ورسته به له سجدې څخه راپورته سئ. دغه عمل به تقریبا یوه هفته وکړئ. یوه هفته چې تاسو وکړئ انشاءالله الله تعالی مهربانه ده چې د دې وظیفې په برکت سره به ستاسو هغه مینه او محبت مابینځ کې پیدا کیږي. هغه بې اتفاقي، اختلافات، جګړې هر څه به له منځه څخه ځي.